دا مړزان نه دي دا مړزان چې په پسرلي کې راشي دا دغه بېپاریان پسې په پوله ګرځي او په دې کې یو مرغۍ ده چې هغې ته وایي پسل بټېرې خو چې بټېرې راشي او هغه وایي بیا مړزان نه نو دا ګوره هغه پسل بټېرې دی راغلی دی او هغه قیسې پیسې شروع کړي دي نو مونږ یې نایانه پاک کړو ځان یې چې کوم ځای دغه کړو ګوره خپلې ګرم کړی بابا که نه خلکو ته بابو وایي خو بابو نه دی حاجي صاحب زه ستاسو نصیب یم او زمونږ نصیب یي زمونږ ستاسو نصیب حق هم سره شته که نه بلکل دې سره شته او خو دا شی دی چې ما ته کس بېلولی شي ځمکه راته بېله چې کومه مځکه دې خوښې لاړ شه ویړه وه بیا داسې چلو کوي خو نه خو خبره وکړه په بابو کې څونه نرتوب کوم دی نه رالې دغه دی بیا هېڅ یې وو که نه تو مې بابا یاره نو زه جواب وکړم نو زما هغه اخلي چې زما هغه واړه ځه لاړ شه ملو ته زما پټۍ ده لاړ شه ویړه وه کاته کې راته مېلاو شوي نو موږ نه هم پکې راغلو نو بس لاړ شه که تا واړولی نو بس زه که ما څنګه وکړی که نه او که څه یې ورپسې زه وکړو کونټۍ نه دی یادېږم کونډۍ چاته څه وایي ادم خان او بل نه. چل دی ګوره ما ته وایي داسې خبره نه کونډۍ نه مه هېرېږه یو پولیس و نو هغه راغلی نو هغه یو سړي ته وایي یاره چې خبرې سمې کوه او دا د حکومت کونټۍ د سره ده او کنی نو دغه د ستا چل ماله ښه راځي او دغه دا کار مه کوه هغه ورته وایي وره دا کونټۍ یو پیدا دی یو چت یې کوو راوځي ته څه دا کونټۍ وغورځوې چې زه یې راوتلو دا ادم خان یو ځای د ګل بابا پاچت کې ناست و دا دی ګولې خبرې وکړو سا ما د مونځ کوو یو ملا راغلی و چې یاتیار راغلی و چاندېله راغلی و چا راغلی و چې هغه مونږ راپاڅېدو چې دا لمر د خاطو غواړو دی ورته ملا سنت به بیا کوو خو دې فرضو ته مخکې شي چې دا فرض وکړو چې دی هغه فرض سمدټک به یې کول اعوذ برب الناس ته خو د قرآن نه ووتو خدای دې تباه ادم خان ورته وایي ده ورته وایي ناست یې مخامخ ادم خان داسې وکړه بلکل داسې وه بلکل داسې دی خدای دې دغه کوي ته خو د قرآن نه بیا ووتې څه به پکې بیا بلکې به وایي څه وایي نو زه تم چې ادم خان ټول هوښیار دی دونه پوه سړی دی خو اوس ته واده قسمت یې نشته ګوره ما ته خوښې ده داسې کار دی کوله داسې کار دی چې اسلام خو اول تېروتی دا دی چې دا ټوله دنیا راوستی وی خو چې دا یو شیطان یې نه وی راوستی او زه تا ته دا وایم چې پرېږدونو کې چې کوم دی نو چې دې جمدی نو بل چا ته حاجت نشته په روژه کې ټول تړلي وو نو دې پکې پرانستی نه د اسلام په سنت کې ما سندرې وې ښځې دونه غټ ما او اسلام وړو کې اوسنۍ بچې دی دا زما لمسي دي او که نه ولس کاله را سره یو ځای ډوډۍ خوړلې یو کوټې چرګ مې سره نه دی خوړی ټول نه ده خوړی دي ما به چرګ نه خوړو ولس کاله را سره په یو پینډه خوړلې به دې خوشحاله وینا مې ورته کړې ده د 3 ورځو مړه دا تاسې ما ته کومه یاره ما ته خوښې ده داسې کار نه و کې بابو خوښې ده داسې کار شوی چې دی وایي زه چرګان نه خورم که نه خو زه چې وایم بابو زه خلک وایي خو بابو نه یې داسې کار شوی چې زموږ غلام بهادر چې کوم دی وایي زه چرګ نه خورم ما مه خوره مونږ یاره اوس چرګ ناوړی و چې اوس ټوک ټوک کې د ما ډالې کوي چې وخورو چې چاران مې که سپینم که دغه که غلام بهادر رالی هلکه مې زنګ کړه خپل بانګي و او اعلان مې که او هغه کورنۍ دی او هغه کورنۍ بانګي به که خیر نن خورو او دې به وایي مړه کورنۍ خورم خو دا بریاني نه خورم یاره بس کې مې نه وه یاره چې کله پوخ شوم یو ته دغه راویسته کرکیبه یم ته ډکه کړه زه به د دې پتنه دا قطره ووهله که نه نو ما به وایي چې خدای پاک خو زه به خوټ کېدم او یاره غمجن دي مې هلته کې وی خدای پاکه پوه دی شی د مرض دی د مرض نه پارامتر یاره چې کله مور شي که نه دغه شي جو بیا ساده راواخلې زما خیال یې چل دی زما خیال یې چل دی څه نشته څنګه خپل کورنی چرګ و او پردی نه و نه نه قسم په خدای دی زه پوه شوم چې څه چل دی چې کور ته تللی دی چې څنګه کور ته وی رور دی را باندې چې کوم دی هغه دغه چرګو خو
حرامې نو ما ورته ویل چې ته یې مړ کړي مړ کړي تا په ده باندې په دغه دوکه باندې خوړلی و که نه دروغ وایي دا زما یو ملګری جنګي د جنګي زما یو ملګری او ګلکار و نو هغه وی ما به وي زما په چل کې دا ډونګه خوښوي که نه ډونګه مې خوښوي نو چې کوم ځای ته به د خپلو خپلوانو کره تلم چې چرګ به حلال کړو لالا له ډونګه راوړې لالا له ډونګ مې ما ورته په مور هم چې بلي مړ نه په یو ډونګ خو تاسو مړ کړم زما دا غولي نه نو ښه وي که نه دا خولې مې خالي ډونګه ختم خبره واوره دونه قیمتي خبره کړې ما ورته د روجو ته راوو څنګه چلو د اختر په ورځ مې ورته وی روجې خو به قبولې شوي او تراویح نه دي شوي مې ولې بیا چې ښکته پورته شو چې بار بار ووتو نو خانزاده جي صاحب او شعر به هغه میله څوکه چې تراویح خو ځواب چې نه دي شوي تراویح نه دي شوي د روجو تپوس کوه یاره هغوی ادب خان نو د دین خبرې نه کولې دا خبرې خو د بابو خبرې دي شیخ دا خبرې نه کوي دا جدي امتحان دی د نیسه او یو دغه له پیرغون وی دی یاره مې به دا خبرې کولې که نه څنګه چل شو څنګه خوله خانه ده تاسو به یو ټوپک کالتوسه Yo نه غشتم اصلي کالتوسه در کوتابین نه یاره ادب خان لري سره وو څوکي کنه داسې تراویح کوو شی وکړو ما ته خو کېده هغو لاړه جان شو نه هغو لاړه صاحبان شو او ته بابو وي او بابو پاتې شوې نه زه د دوی نه خپله څه کوم د خدای پاک په څه کې په تغاري کې خپله تغاري کې خو چې کوم دی ما ته خو کېده ټیک ته خو دغه سپینې جامې دوی ما غوندې زه ما غونده مړه څه چل دی ما ته چې ګوجرو د کچرن لګي په دې خور کې دغه خوري هر څه خوري دغه دې به ته خوري نو نه مړه پرېږده یاره ادب خان دغه ځای کې مې پیل کې که نه لمسۍ دې مې لږه پرده کړه باندې واچوه که نه مېلمن کو سره لمسۍ سره څوک درس لوکړي خبره ده خبره لمسۍ مې وي واسې نه چې دا دې په دې زمانه نه وي خو ته چې دا کوم غول خوري که نه نو دا غول چې کوم دی څوک نه خوري تا ښځه چې کوم دی ښځه مونږ نوسۍ ده او ته وایې یاره دا خبره نه چې ته بده نه کړي نوسۍ ته څوک دا خبرې څوک کوي خو دا ډېر خلک دی کني د یوې کوټۍ سړی جو اوس په مې چې کوم دی برابر کړی خو ډېر خلک دی نو دې خوا ته چې کوم دی که دې خوا ټانګ دی او که دې خوا ګورې پړانګ دی المسي دي وایي ټول نه وایي خدمتي نه کومه دغه دي که نه دا عزیزان یې ډېر دي که نه عزیزان یې ډېر دي ما محمد اسلام ډېر دغه دوی وخت تېر کړی دی په دې حجت باندې خو دې وخت راوستو په ما باندې خو دې وخت راوستو او الحمدلله په دې باندې ډېر شکر دی که نه ولې چې پردې ګټې به م ټکولې خښتې به م ګېلولې بلاکونه به م چتولو او د هغې خدای تعالی وزګار کړو او نن د نوړی خاوندان شو خدای دې پاس چا رقم شکر دی چې د دغې نه خدای خلاص کړي پردي چرګان هم خلاص کړي وو بالکل په غلا میله نه ده کړې په میله نه ده کړې په څه چې کوم دی نو تاسو کوم سم کار کړی وو او تاسو وکول په بنیاد کې باندې کوم دی نو لس ټالۍ ګټه دغه کوله غیبوله بالکل نو تاسو کوم دغه کار کړی وو ول کنه یار اسی هم دې کوي موږ څه کوسته خو نه دی وړي کورونه داسې څوک جوړي لکه تاسو چې به جوړول ټیک ته موږ دې سره ګوره تاسو کوو خو موږ وګټله موږ وګټله او تاسو وخوړله بس بل کار یې موږ سره کوو دا څه دي مو ولې نه چې موږ له چارچر ډوډۍ راوړو که نه او چرګان نو د به هغه تغارې موږ ته به هغه ساک کړو او دې به دا چرګان چې ما خبرېدو هغه چرګان به کمزوري او که نه کمزوري نه موږ وایي تاسو له ښه نه دی ګوره دا د لوښي بوټی دی دا د لوښي بوټی دی دا نیم ښکته په اوبو کې دی او نیم بره په وچه دی صابر صاحب دا کار هم کوو یو ځل پکې روزانه به چرګ دغه ګبیل به وو یو ځل پکې ورخاړي دا ساګ راوړو بیا من پسې چې هغه مونږ وخوړه چې کش به باد مې صابر صاحب خو دې رسول ته وګاله شی بیا ما راوړه موږ دې به هو ما ته خو کېده د خوریم پکې لمبر رالی داسې کار شوی چې میر محمد دې خدای وبخي او سلطان دې خدای وبخي دواړه اوس نه دي څنګه د منبره راټولان شو جو چې دی تللی دی میر محمد ته ویلي دي وي سلطان ته مې سوال جواب کړی اوس به راشي درځو چې دوی راله جو اوس د زیارت نه داسې ګیر چاپې تاویږي که نه او د هغې زه ورالم او داسې ودرېدم جو شال ما ته وایي چې کښېنه که نه هسې مستانه دا تپوس کومه چې دا د خالونو خونزادګان تا دواره راوستي د قرارت جوړې
شرابې پکې راواړوئ ولې دا د خالونه خوزادګان دي څه ما ولې دا نه دي څه دې پرټ څه پوهېږي دې پرټ څه پوهېږي ورسره شکور راوله یا ګل کریم راوله یو خو به در پکې نور کار ډېر کي هغه شفیق نه او دغه عبدالمالک نه دی خدای دې وبخښي دواړه دا د هغه خالونه په دې جومات دا د خالونه خوزادګان دي ما یو که نه په جومات کې د ادم خان کار دوا کوي ما ادم خان او شفیق نه او عبدالمالک په جومات کې کار کوو پخوا خو د خټو کټو جومات په و یاده چې بس هغه چې کوو نو موږ ما به له خټه ګټې ورکولې نو ما ورته وي څنګه په حالت مې حالت مې خراب شوی دی اوس یاده لږ دا بوډي موډي په کټې کول غواړي نو مې تاسو پې پوهېږئ که نه شفیق نه هغه بلکل موږ پې پوهېږو نه ولې بس زه بس ماسپښین لاړ شو سیکلې به په هوا که نه سیکلې ورته وي خشاک پکې شته مې بلکل ښه خشاک پکې دی وی چې څنګه مې بوتله هلټ لجو اولې ځان له ویاله کې عبدالمالک تم ځان له ګېډې وتړلم په سیکلې ښه ګېډې او دړې مړې وتړلې چې بیا دغه شول مې راځې هلټ له اوس دې خوا راځې زه خر بچه ګل کریم وله راوله مونږ چېرته وایي هلټونه ټیک کړي او بیا خشاک یې رانه ویړو دی دغه شل دغه دا خبره وره دغه دوه کسان چې کوم که نه هغه د رټونو ماهر وو هغو به جوړولو او کار یې کولی شو او نو میر محمد پوهېده او نه سلطان او ادم پوهېده خازستانه بله یو بهانه غواړم حاجي صاحب څه خبرې ته په تغوا سره غوږ کېده بایي ما ستا پټې کړی و که دې خیر کړی و ګڼي چې کارله ملوشا والا که نه بایي ستا دې زامنو به زه د شپې آیات را پاسوله زمونږ سره هملا سوې راشه ماله یا غلا یو پور باسې که نه یاره مونږ به را پاسولو یو شپه را پاسېدو چې یاره تعلیم جوړه کړې وه جلډه جلډې یې پور رانه وسوځېدو یاره اوس پسې چل کوو چې هغه پور هم به دې ته ګیل کړو ودا به اوس هغه پلار ته څه ښیو که نه یاره جاغ خو رانه وسوځېدو بیا په پړ شو یاره آیات په موږ له به یې وپړه را کړه په خپله مې شیوه اخېسته که نه خو بهاي زه تا ته بهاي نن د بهانې وخت دی ما ته بهانه کوي څو کاله وشول یاره کېږي به د هغې څو کاله وشول یاره کېږي به یو 14-15 کاله به کېږي هلکه 14-15 کاله چې وشي نو دا خو درته خدای پاک نه بخي حاجي صاحب دا تا ته اوس وایي اوس ماته په ورځ به دې راته ویلي که نه هغه وخت کې داسې ویډیو دغه نه وه که نه نو ما ویل چې ته بیا سبا منکر نه یې که نه او چې لکه دې خلکو به مخکې ما سره اقرار وکړي ژبه وکړي چې یاره نوسیه ما ته خالص مخلص ته الله په نامه وبخلې په دې به تعالی الله اجر درکړي داسې کار دی ما ته خوښېده په دې اشنغر کې یو خان و د هغه به چې راغلی نو هغه زمیندار به راغونډ شو به ته زمونږ پلار یې او ته زمونږ بابا یې او ته زمونږ نیکه یې خو مونږ چې کوم دی د دې نه به وږې خوړلي زمونږ به د دې نه چې کوم دی نو مال له ګیا راوړي نو هغه ورته ویل لکه که وږي دې راوړي مې درته بخلي که غنم دې چې کوم دی راوړي مال ته دې اچوړي مې درته بخلي که پاندونه دې راوړي درته مې بخلي خو هلکه ګورې یوه خبره ته کوم د باغ شپور درته نه بخم یاره وی خان بابا دا خو چې کوم دی اخبرو ته یې راځه چې دا دونه یې ولیکي نو دا به ناته وبخي خو یو ساعت پسه که نه زه تاته دا وایم که ته وایې چې مهر یو ساعت پې راته وبخي خو دغه بخانه تاته نه شي کېدی زړه ته خلاصه ووایه ما یو شی وکړه روټۍ وله وکړه کور ته یې بوځه او ښه روټۍ کور ته نور سره میانیاړې دا تاته کوم تم سړی ښکارېږي او بیا به ورته بخانه وکړي بیا به ورته بخانه وکړي نه که نه نو یو کار وشو که نه خبره وره داسې کار وشو چې شیر زمان راغلی ما ته ورته راشه د بابو کور خو وي نه که نه یا خدای پاک مړه ته راشه ته مړه ته راشه ته د بابو یا لکه ما لمسۍ ته خو کوي که نه خبره وره او نو یاره چې زه اوس زه ته ملکه دا ما لیدلی دی دا لیدلی ښکلی کور دی ښکلی مړه ته دې خوا راشه مړه په زورونو یې د غولي من ته به وتلم چې دی راغلی د پاسه هلکه دا پلار دې چېرته راوستی زما د ښځې لیدلو دې راوستی دی تا خو هغه که زه خو په زور راوستی یم تا رانه بوجۍ راوړې په خپله بوجۍ پسې راغلی یم بوجۍ رانه وړه په بوجۍ به تلم بیا زما استعمال کېله راغلی دا د خبرې دي اوس دا او دا زما خورزه هغه حاجي صاحب ناست دی دغه حاجي صاحب په مخ کې دا کیس هم ناست دی
او د دې په مخ کې اقرار وکړ او حسین ماما د مشران دي د دوی خاطر وکړه او لکه بای ما ته وایي زه بسیان مسیان ما بده خو ما ته وختي وړي مې بخوته نو د دې نور کې ما ته دا نور خو چې کوم دی دا نور په یو دون نه پوهېږي دا زړه خلکو ته تا ما جرګې له راوستې دا خیال دی نو ما خو ته وی کړه دا اوس داسې ووایه او ما بخلې بچران لاسونه الله ته اوچت کړه خبره وره دغه نو ټیک ته تا خو چې کوم دی زما د دلبر ماما ټولې ونې راوړې ودې خوړې هغه درته نه بخمه زما پکې خامخا حصه ده خیر هغوی راته ویلي وي ما بخلې او ما ته بخلې چا درته کړې ده دلبر بابا زامن نو خپل به یې درته بخړي نو هغه ستا خیر دی چې اوس ستا نه راځي میدان له نو څه کیسه او که نه میدان او خیر په ګنو کې چې څونه پټې کړې په ګنو کې غنم ما نه دي کړی ما غنم نه کړی چا کړي دي؟ غنم کړی او شاو حسین دې کړی اخو اوس هم پکې وایي ولاړ دي نه نه اوس پکې ولاړ نشو ګاڼې کړي وو دا بس یې کس بیا